شاه درمان صاحب راپسې ولې خاندیار تصویر هم دغسې وي هاي 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 راپسې ولې خاندیار تصویر هم دغسې وي زړو جامو کې او د کار تصویر هم دغسې وای 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 دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي دا خلک وای دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي خو هدیره کې د مزار تصویر هم دغسې وای هاي هاي ډېر سلامونه ملګرو ستړي مه شئ دوی وایي چې د کیمره کې بیا سړی لږ غوندې کې ښه راځي خو زما رنګ پکې هغسې نه 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 ښه دی بس ټیک دی او یاران راغلي دي تاسو ټول ته د نظم در ډالۍ وي چې ارشاد شالونه په هوا کې او شملې ښکته غورځېږي او زمونږ په بې ننګۍ به دیوالونه هم غږي هاي 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 او زمونږ په شیندلو اندامونو ویر پکارو زمونږ په بې شمېره تابوتونو ویر پکارو په موږ د ځانمرګي او بریدونو ویر پکارو مرمۍ به مو تر څو په وجودونو کې سړېږي زمونږ په بې ننګۍ به دیوالونه هم غږېږي خپل کور کې لګېدلي بندیزونه سړی وجني خپل کور کې د خپل کور تپوسونه سړی وجني خپل کور کې خپل کور کې د خپل کور تپوسونه سړی وجني او پاټک پاټک وطن زنځیرونه سړی وجني معیار د زندګۍ به مو معیار د زندګۍ مو ورځ تر ورځه راغورځېږي زموږ په بې ننګۍ به دیوالونه غږېږي اختر کې مو بریدونه په میلو کې هم بریدونه مجلس کې مو بریدونه په جرګو کې هم بریدونه زموږ په جوماتونو او حجرو کې هم درمانه دغه څوک دي چې ورو کېږي نه یو کېږي زموږ په بې ننګۍ به دیوالونه هم غږېږي شالونه په هوا کې او شملې ښکته غورځېږي زموږ په بې ننګۍ به دیوالونه هم غږېږي واه واه